السلام عليكم. السلام علیکم ګران ورونو. په تیره برخه کې مو بیان کړل چې کله یو ملحد د خالق له وجوده انکار وکړي نو دا کار هغه دې ته مجبوروي چې پر فطري عناصرو باور له ځانه لرې کړي، کوم چې انسان یې په خپل ذات کې احساسوي. او موږ به ووینو چې دا کار څنګه هغه د یو لړ نورو انکارونو لور ته راکشوي، لکه د عقلي بنسټیزو اصولو، اخلاقو، د هدف په اړه پوښتنې او د آزاد ارادې څخه انکار، یا خو د دې فطري عناصرو د وجود څخه غوټ انکار وکړي او یا ووایي چې دا هیڅ ارزښت نه لري. ولی آیا ممکنه نه ده چې د خالق څخه د انکار وکړي، خو د دې پر ځای چې د انکار او سرکشي د جنجال ته ځان را داخل کړي، دغه واقعیتونه چې حتی ملحد یې په خپل ذات کې حتما احساسوي رد نه کړي؟ نه، دا نشي کولای. ولی؟ ژر به پوه سو. له عقلي بنسټیزو اصول څخه به یې را پیل کړو. دا برخه به ډیره ګټوره وي. په دې کې به موږ دا موضوعات وڅېړو: د الله تعالی پر وجود د عقلي بنسټیزو اصولو دلالت، الحاد څنګه تجربوي تګلاره ردوي، آیا الحاد عقل ته درناوی کوي که هغه له پامه غورځوي؟ د ملحدینو تناقض په دې وینا کې حقیقت نسبي دی او هیڅ مطلق حقیقت نسته. د دې اصل څه دی او پایلې یې څه دي؟ آیا شیان پر الله دلیل دی او که الله د هر څه لپاره دلیل دی؟ په پیل کې ایمان هر څه د الله تعالی پر وجود بنا کوي. نو د ایمانی لیدلوري رښتیا هم الله تعالی اسمانونه او ځمکه پیدا کړي دي او د خپل حکمت له مخې یې ورته ثابت قوانین ایښي دي او انسان یې پر داسې فطره پیدا کړي چې هغه ته بنسټیز عقلي اصول چمتو کوي. له همدې اصولو څخه د انسان عقل د شیانو حقیقتونه درک کوي. خو ملحد د دې جملو له هرې برخې سره ستونزه لري. پیدا کول، الله، فرشتیا، د هغه په حقیقت، ثابت قوانین، فطرت، ضروري عقلي اصول، د انسان عقل، د شیانو حقیقتونه. موږ به دا ټول په تفصیل سره تشریح کړو. د ایمان له نظره الله تعالی فرمایي: لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. یعنی الله تعالی په انسان کې فطري جذب، په ادراکات او اخلاقو کې د حق پیژندلو او د ژوند د حقیقي هدف د لټون وړتیا ایښې ده. الله دا وړتیاوې د هر انسان په نفس کې ځکه ځای پر ځای کوي چې د ژوند میدان ته د داخلېدو سره خپل زده کړه له همدې څخه پیل کړي. ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. دا د هدایت له ډولونو څخه یو دی او موږ ویل چې د انسان فطرت د کمپیوټر اپریټینګ سیسټم ته ورته دی. خو د ملحدینو له انده انسان تصادفاً او بې نظمه پیدا سوی دی، نه د حکمت له مخې. دوی وایي چې فطرت اصلا نسته. خو پوښتنه دا ده چې ای ملحدانو، تاسو په انسان کې دا پروت پروګرام څنګه تشریح کوئ؟ تشغيل الإنسان. بداية لومړی تاسو د عقلي بنسټیزو اصولو وجود څنګه تشریح کوئ؟ بنسټیز عقلي اصول لکه ټوټه له بشپړ څخه کوچنۍ ده. یو جمع یو دوه کیږي. دوه متضاد شیان نه سره یو ځای کیږي. او دا چې هر پیښه یو سبب لري. دا هغه بنسټیز عقلي اصول دي چې انسان پر خپل پوهه جوړوي او دا اصول په خپل پر بل څه نه دي تکیه. نو د انسان په نفس کې د داسې فطرت ایښودونکی لازمي سو چې ته هغه په پیژندلی سي او د همدې ځایه د الحاد ګډوډي هم پیلیږي. ځینې ملحدینو ویلي دي دا بنسټیز عقلي اصول د حسي معلوماتو څخه سرچینه اخلي، یعنی د انسان د تکراري اوریدلو او لیدلو څخه. یعنی انسان ویني چې یوه مڼه له بلې سره یو ځای کیږي نو دوه مڼې کیږي او داسې ډېرې ورته صحنې یې تر سترګو کیږي. نو له دې څخه ورته بنسټیز عقلي اصول جوړیږي. لديه من ذلك قواعد عقلية. ویني چې ټوټه له بشپړ څخه کوچنۍ ده او یو جمع یو دوه کیږي. یا ماشوم چې ورور ووهي درد احساسوي نو پوهیږي چې وهل د درد سبب دی. ویني چې که یو شی له شیشې سره ولګیږي نو ماتوي نو پوهیږي چې لګیدل د ماتېدو سبب دی. همدا ډول هر څه د یو سبب له مخې کیږي. نو په خپله یې د سبب قاعده ذهن کې راځي، یعنی چې هره پیښه یو سبب لري. خو ملحد دلته موضوع برعکس کړې ده. هغه وایي چې همدا حسي معلومات دي چې بنسټیز عقلي اصول جوړوي. دا داسې ده لکه څوک چې وایي ډېر معلومات چې کمپیوټر ته داخل سي نو هماغه معلومات به داسې پروګرامونه جوړ کړي چې تحلیل کولی سي او پایلې بیانولی سي. تصور وکړه چې موږ په اکسل کې دوه کالمه یا ستنې داخلي کړو او د هرې ستنې لاندې ډېر شمیر اعداد ولیکو. آیا کمپیوټر به په خپله دا معادله ولیکي چې لومړی عدد جمع دوهم عدد مساوي نتیجه؟ حتی که د هرې ستنې د اعدادو شمیر 1000 یا 1,000,000 ته هم ورسوو، که دوه ستنې ولرو چې په لومړۍ کې اولنۍ پیښې او په دوهمه کې وروستۍ پیښې ولیکو، آیا کمپیوټر به په خپله دا نتیجه ترلاسه کړي چې لومړۍ پیښه د دوهمې سبب ده او د سببیت قاعده جوړه کړي؟
ملحدینو دا ستونزه درک کړې ده، خو بیا هم له دې خبرې انکار کوي چې یو ډول پروګرام داسې سته چې موږ سم یا حق ورته ویلی سو. دا پروګرام له یوې خوا حسي معلومات تحلیلوي او له بلې خوا له عقله کار اخلي تر څو سمې پایلې ته ورسیږي. خو دا پروګرام دې ته اړتیا لري چې یو څوک دې د انسان په نفس کې ځای پر ځای کړي. خو هغوی ټینګار کوي چې دا پروګرام یوازې د حواسو محصول دی. ښه، که فرض کړو چې همداسې ده، نو مهمه دا ده چې دا پروګرام ډیرو پایلو ته رسېدلی دی چې تر ټولو مهمه پایله یې د سببیت اصل دی، یعنی هره پیښه یو سبب لري. أن لكل حادث سببا. نو بیا لازمه ده چې دا کائنات دی هم یو سبب ولري. دلته ځینې ملحدین مجبور سوي چې ووایي د دې پروګرام پایلې لازمې نه دي چې حقیقت دي وي. ليس شرطا أن تكون حقائق. دا یوازې د تکراري پیښو پایلې دي او دا پیښې ممکن ناقصې وي، یعنی د هغوی په اند زموږ د مشاهداتو په محدوده کې هر څه سبب لري، خو دا هم امکان لري چې د کائناتو په کومه برخه کې دي یو شی بیا له سببه هم واقع سي. خو موږ مؤمنان وایو هره پیښه سبب لري. دا یو مطلق او یقیني حقیقت دی او ټول مشاهدات یې تاییدوي. خو هغوی وایي موږ داسې ویلی سو چې یوازې هغه پیښې چې موږ یې وینو سبب لري. موږ هغوی ته وایو ښه، آیا باید له لویه سره د کائناتو شتون سبب ونه لري؟ باید یو څوک وي چې هغه یې پیدا کړی وي. هغوی وایي نه، موږ د سببیت قاعده مطلقه او عمومي حقیقت نه ګڼو چې په هر څه کې یې پایلې لازمي وبولو. دا کسان په خپلو ګډوډیو پوه سوي دي. هغوی په خپل ورځني ژوند، څېړنو او د علمي نظریو په وړاندې کولو کې د سببیت پابندي کوي. خو کله چې خبره د ستر حقیقت سي، یعنی د ټولو سببونو سبب او د کائناتو سرچینه، بیا نو د سببیت څخه انکار کوي. د دې تناقض څخه د خلاصون لپاره څه بهانه کوي. هغوی بیا اصلا د ټولو عقلي بنسټیزو اصولو څخه انکار کوي. له هغه څخه یو دا حقیقت دی چې هره پیښه سبب لري. هغوی وایي هغه څه چې موږ یې سببونه ګڼو په حقیقت کې یوازې د هغه پیښو سره یو ځای پېښ سوي چې موږ یې پایلې بولو. په اصل کې دا یوازې دوې پرله پسې پیښې دي او یو له بل سره هیڅ اړیکه نه لري. په دې سره هغوی فکر کوي چې د کائناتو د شتون د سبب له مسئلې څخه یې ځان خلاص کړ. نو وایي چې کائنات کیدای سي بې له کوم سببه موجود سوي وي یا یې خپله ځان پیدا کړی وي. هغه کسان چې دا خبره کوي برتانوي فیلسوف برټرند راسل، فزیکپوه سټیفن هاوکینګ او لارنس کراوس دي چې وایي د عقلي بنسټیزو اصولو په نامه پر هیڅ شي تکیه نسي کېدلی. دا خبره یې د خپل کتاب کائنات د هیڅ څخه د نظریې د توجیه لپاره کړې ده. دا نظریه وایي که څه هم کائنات له هیڅ څخه پیدا سوي، خو بیا هم ممکنه ده چې خپله یې ځان رامنځته کړی وي. او دا خبره یوې ډلې طبیعت پوهانو منلې او دا کتاب یې خوښ کړی هم دی. هغوی له تناقضه تښتېدلي خو په لیونتوب اخته سوي. که څه هم دا خبرې یو ډول لیونتوب دی، خو بیا هم داسې خلک سته چې پرې ویاړي او د هغه عالمانو نومونه مخته کوي چې دا ډول نظریه وړاندې کوي. دا دوی ته د الحاد ګټه او پایله ده. من ضرائب الإلحاد ونتيجة طبيعية له. که څه هم دوی ځان د تجربوي علم ملاتړي بولي او وایي چې موږ له طبیعت پرته په بل څه باور نه لرو ځکه چې هغه تجربه کیږي نه، خو د هغوی خبرې بالاخره تجربوي علم له ریښو کاږي. ټولې څېړنې پر سببیت او د علت او معلول د اړیکو پر مشاهده او د هغه څخه د عمومي علمي پایلې پر اخیستلو ولاړې دي. خو د هغوی د اصولو له مخې که 1 میلیون خلک د تیزاب او قاعدې د تعامل تجربه وکړي او هر ځل مالګه او اوبه تولید سي، نو هغوی ځان ته اجازه نه ورکوي چې دا یوه عمومي او مطلقه علمي قاعده وګرځوي، بلکې د هغوی د اصولو له مخې ممکنه ده چې په 1 میلیون او یو ځل کې به بل څه ترې جوړ سي. ځکه که هغوی دا یو مطلق حقیقت یا یو علمي قاعده وګڼي، نو دوی به دا مطلقیت په اصل کې د عقلي بنسټیزو اصولو پر بنیاد ګڼلی وي او دا دوی ته په دې معنا کیږي چې کائنات ثابت قوانین لري او د دوو مشخصو موادو تعامل د مالګې او اوبو د جوړېدو سبب کیږي. نو بیا به دا پوښتنه راولاړوي چې دا قوانین چا ایښي دي؟ دا سببیت چا داسې ثابت او ټینګ حقیقت ګرځولی دی؟ تصادف او بې نظمي نه قوانین جوړوي او نه مطلق حقایق رامنځته کوي. له همدې امله هغوی بنسټیز عقلي اصول رد کړي چې په دې توګه تجربوي علم بې معنا کیږي، بلکې د هغه د پایلو علمي کول هم بې معنا کیږي. نو د ایډز وایرس د ایډز سبب نه دی، بلکې یوازې سرپسې پیښې دي او ټولې ناروغۍ هیڅ سبب نه لري. درملنه هم د روغتیا سبب نه ده. که یو نوی مرض پیدا سي، نو دا به بې معنا او د وخت ضایع وي چې میلیاردونه پیسې د هغه د سبب پر معلومولو مصرف سي، ځکه کېدای سي پایله داسې چې دا ناروغي د کائناتو په څیر بې له سببه رامنځته شوې ده. هغه ملحدین چې د سببیت په انکار سره له تناقضه تښتېدلي، په علمي ډول دې ته اړ کیږي چې له خپلو دعوو سره تضاد وکړي.
که د یو ملحد د موټر سره بل موټر ټکر سي او د بل موټر خاوند ورته ووایي زما د موټر ټکر ستا د موټر د خرابېدو سبب نه دی، دا یوازې پر یو ځای پیښ سوي دوې پیښې دي، نو له ما تاوان مه غواړه. سببية فلا تطالبني بتعويض. آیا ملحد به دا ومني؟ که څوک هغه په چاقو ووهي او بیا ورته ووایي ستا د وینې بهېدل زما د چاقو وهلو له امله نه دي، آیا دا به ومني؟ هیڅ کله نه. نو ملحد په خپل عملي ژوند او علومو کې که څه هم نه غواړي خو بیا هم په عقلي بنسټیزو اصولو اعتراف کوي، خو کله چې خبره ستر حقیقت ته ورسیږي یعنې د خالق جل جلاله وجود ته، نو بیا له همدې اصولو څخه انکار کوي. فإنهم يتنكرون لهذه المبادئ. لذا نقول نو موږ ملحد ته وایو که عقلي بنسټیز اصول اصلا شتون ونه لري نو دا چې دا ټول خلک پرې قانع دي دا ولې او څنګه یې توجیه کوي؟ ښکاري چې دا په انساني عقل کې ژور او ثابت اصول دي، بلکې ستا او د ټولو خلکو عمل هم پر همدې بنیاد دی. الحادي لیدلوري داسې ځواب درکوي دا چې انسان د دارویني تکامل له لارې رامنځته شوی او د دې تکامل سبب طبیعي انتخابات او هغه تصادفي بدلونونه دي چې د ژوندي پاتې کېدو زمینه یې برابره کړې ده. نو څه معلومه ده که همدغه بدلونونو زموږ لپاره داسې عقل جوړ کړی وو چې د شیانو حقیقت ته په ورسېږو. کېدای شي دا عقلونه موږ ګمراه هم کړي او ځینې شیان موږ ته د عقلي اصولو په شان وښیي، حال دا چې هغه په حقیقت کې یوازې وهم وي، یعنی زموږ عقل موږ ځکه دوکه کوي چې موږ ژوندي پاتې سو. نو الحاد خپل پیروان دې ځای ته رسوي چې نه یوازې د عقلي بنسټیزو اصولو څخه انکار کوي بلکې د انسان د عقل پر معتبروالي هم شک کوي. موږ ملحد ته وایو ستا الحاد دا مني چې ستا عقل تا دوکه کولی سي او ته حقیقت نسې پیژندلی، نو بیا ته څنګه پر خپل عقل باور کوي؟ ته په خپل الحاد کې دلیل دا وایي چې پر عقل تکیه کوي، خو همدا الحاد د عقل اعتبار تر پوښتنې لاندې راولي. دا نو داسې سوه لکه ته چې وایې زه پر خپل عقل باور ځکه کوم چې همدا بې اعتبار عقل راته وایي چې باور ورباندې وکړه. د عقل د اعتبار په اړه همدا لویه ستونزه حتی له داروین سره هم موجوده وه. هغه خپل په دې اړه خپل اندېښنه داسې څرګنده کړې ده. زه تل په دې اړه سخت اندېښمن یم چې آیا د انسان د عقل به چې خپل د ټیټو مخلوقاتو له عقلونو څخه را بشپړ سوی کوم ارزښت لري که نه؟ أو تستحق أدنى ثقة. نو ډېر عجیبه ده چې ملحدین عقل ته د احترام دعوه کوي او پر دیندارو د عقل د سپکاوي تور لګوي، حال دا چې حقیقت دا دی چې الحاد بالاخر د عقل بنسټ له منځه وړي. ملحد پر موږ نیوکه کوي چې موږ پر پیغمبر صلی الله علیه وسلم ایمان لرو چې په صداقت مشهور دی، حال دا چې زموږ ایمان یوازې د هغه پر خپله دعوه نه دی ولاړ بلکې د هغه پر صداقت او نبوت باندې زموږ لپاره بهرني دلایل هم سته. خو په عین حال کې ملحد پر خپل هغه عقل باور او ایمان لري چې خپله یې اعتبار تر پوښتنې لاندې راولي، یوازې په دې خاطر چې عقل یې ورته وایي یوازې پر ما باور وکړه. نو الحاد څنګه له دې ستونزې ځان باسي چې پر عقل د تکیه ستونزه کېدای سي د شیانو د حقیقت په اړه موږ ګمراه کړي؟ الحاد داسې ځواب درکوي څوک وایي چې اصلا د شیانو مطلق حقیقت سته چې زموږ عقلونه دي یې غلط تعبیر کړي. هغه څنګه؟ هغوی وایي اصلا د شیانو د حقیقت په نامه څه نسته بلکې دا هر څه یوازې د انسان د حواسو تفسیر دی. دا لکه یو بېرنګه شی چې هر انسان یې په خپل رنګ وویني او هیڅوک نسي کولی بل شخص غلط وبولي، ځکه هیڅوک نسي ویلی چې دا بل کس له حقیقت مخالف دی. ولې هغه څه چې حقیقت بلل کیږي یوازې د انسان د عقل تولید دی او له هغه انسانه جلا کوم مطلق ارزښت نه لري. لومړی به د مطلق او نسبي حقیقت ترمنځ توپیر وپیژنو. مطلق حقیقت یعنی داسې حقیقت چې په خپل ذات کې هم داسې وي او اړتیا نه لرو چې ووایو د فلاني لپاره دا داسې دی. مثلا که موږ یو خط رسم کړو او یو څوک ووایي چې دا 2 خطه دي نو موږ ورته وایو ته غلط یې ځکه تا د یو مطلق حقیقت مخالفت کړی چې هغه یو خط دی. خو که ووایو چې آیا په دې جاپاني خط څوک پوهیږي نو دا مطلق جواب نه لري. جاپانی په پوهیږي خو نور بیا نه. فهو مفهوم بالنسبة للياباني وليس مفهوما لغيره. هغه سلسله چې د الله د وجود څخه د انکار سبب سوه پر دې ځای پای ته راورسېده چې هر څه نسبي وګڼل سي او دا دې ته زمینه جوړوي چې ووایو حقیقت د هیڅ چا ملکیت نه دی، هیڅ مطلق حقیقت نسته یا حقیقت نسبي دی. دوی حقیقت نسبي ځکه ګڼي چې که ومنل سي چې حقیقت مطلق دی او د شیانو حقیقت سته نو دا هم باید ومنل سي چې داسې ثابت قوانین سته چې یو چا ټاکلي دي او بنسټیز عقلي اصول سته او انسان یو چا پر داسې فطرت پیدا کړی چې دا هر څه مني، خو ملحدین نه غواړي چې دا ومني. خو بیا هم ځینې مسلمانان د آزاد فکري او عقلانیت په نوم د حقیقت نسبي دی جمله تکراروي، حال دا چې د دې په بنسټ او پایلو نه دي خبر.
موږ د داسې کس څخه پوښتو چې وایي هیڅ شی مطلق حقیقت نه لري. آیا ستا دا خبره خپل حقیقت ده؟ که وایي هو، نو تا خو د مطلق حقیقت وجود ومانه. او که وایي چې نه دا زما لپاره حقیقت دی، نو موږ وایو نو زما لپاره خو حقیقت نه دی. ته ولې هغه څوک ملامتوي چې ستا مخالفت کوي او پر مطلق حقیقت ټینګار کوي او همدا حق ګڼي؟ د انعطاف پذیرۍ، بې ثباتۍ او عبثیت د متن بې معنا ګڼلو ته هم زمینه برابره کړې. یعنی د وحی له نصوصو سره داسې چلند چې یو واحد حقیقت دی ونه لري، ترڅو یې مسلمان د درک او پرې د عمل کولو لپاره کوشش وکړي، بلکې فهم به ترې نسبي وي او هیڅ څوک به حق ونه لري چې بل غلط وبولي. آیا دا شیان پر الله دلیل دی او که الله پر هر څه دلیل دی؟ ورونو، کله چې څوک د ټولو 9 بنسټیزو ټکو څخه انکار وکړي چې د ایمان په مقدمه کې راغلي، نو له دې سره د الحاد پایلې راښکاره کیږي. مقدمه داسې ده: الله اسمانونه او ځمکې په حق سره پیدا کړي او د خپل حکمت له مخې یې ورته ثابت قوانین ټاکلي دي او انسان یې پر داسې فطرت پیدا کړي چې هغه ته هغه بنسټیز عقلي اصول ورپېژني چې د انسان عقل له همدې څخه د شیانو د حقیقتونو د پیژندلو پیل کوي. خو د ملحد په نزد نه الله سته، نه پیدا کول، نه حکمت، نه ثابت قوانین، نه فطرت، نه هم بنسټیز عقلي اصول، نه یو د باور وړ انساني عقل، نه حق، نه مطلق حقیقتونه، نه داسې علمي پایلې سته چې باور پرې وسي، عمومي وګڼل سي او قواعد ورباندې جوړ سي، او نه د عقل پر بنسټ د خبرو مشترک معیار سته، او له همدې امله د هر څه نظم ګډوډېدلی سي. ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. یعنی د هغه چا پیروي مه کوه چې موږ یې زړه زموږ له ذکر غافل کړی دی او د خپل نفس د خواهشاتو پیروي کوي. دا ټول د الله تعالی څخه پر انکار د ټینګار پایلې دي، او هغه کسان چې د دې انکار په هر پړاو کې وي، په حقیقت کې د خپل الحاد د حتمي پایلو او غوښتنو څخه ځانونه غافل کړي دي او له خپلو باورونو سره هم په تناقض کې لوېدلي دي. څه چې مو بیان کړل، له دې څخه څرګندېږي چې د الله تعالی پر وجود د ایمان پرته هیڅ حقیقي بنسټ شتون نه لري. هغه الله چې د مطلق کمال خاوند دی او هغه چې په انسان کې داسې مطلق حقایق یشي دي چې انسان خپل ورته حیران دی. او له همدې څخه موږ د علماو په دې ژوره وینا پوهیږو چې وایي د الله پیژندل د هر علم اصل دی. نو څوک چې د الله تعالی وجود نسی درک کولای، هغه نسی کولای چې پر قوي حقیقي دلیل ولاړ نظریه رامنځته کړي. دا د ابن القیم د وینا لنډه معنا ده. هغه وایي د عقل او فطرت په کچه د کائناتو د خالق څخه انکار او د هغه ردول د علم څخه د انکار په شان دي. د دواړو ترمنځ هیڅ فرق نشته، بلکې د سالمو عقلونو په اند پر ځای د دې چې مخلوق پر خالق دلیل وګرځي، خالق په خپل پر مخلوق یو ستر دلیل دی. یعنی د خالق له لارې پر مخلوق استدلال ډیر واضح دی تر هغه چې د مخلوق له لارې پر خالق استدلال ووایه. ابن القیم وایي ما له شیخ الاسلام ابن تیمیه څخه اوریدلی چې ویل یې څنګه ته د هغه څه لپاره دلیل غواړې چې هغه په خپل پر هر څه دلیل دی. او دا شعر به یې ډیر وایه. په ذهنونو کې هیڅ شی صحیح نه پاتېږي که ورځ خپل دلیل ته اړتیا ولري. نننۍ خپرونه زموږ سره مرسته کوي چې د تیرې خپرونې دې پوښتنو ته ځواب ورکړو. موږ ثابته کړه چې انسان په فطري ډول په یو پیدا کوونکي اقرار کوي، خو آیا دا اقرار لازما د پیدا کوونکي وجود ثابتوي؟ موږ په دې خپرونه کې د هغه فطري بنسټیزو اصولو څخه د انکار پایلې بیان کړې چې انسان یې په خپل نفس کې حتما احساسوي، او په همدې سره پوه سو چې ولې حق په اسلام کې تر ټولو لوړ او مطلق ارزښت لري، له کوم پرته چې نه اسمانونه او نه ځمکه ټینګیږي. او په همدې سره د الله تعالی په دې قول هم په بشپړ ډول پوه سو چې وایي آیا هغه کسان نه ویني چې د الله په نښو کې جنجال کوي، هغوی څه ډول ضایع سول؟ لکه الله تعالی چې وایي آیا ته هغه کسان نه ویني چې د الله په کائناتو او شرعي نښو کې ضد او تعصب کوي، هغوی به څه انجام ته ورسیږي او د حیرانۍ او گمراهۍ په کومو درو کې به سرګردانه وي. دا د الله تعالی پر وجود د هغه فطري پروګرام او عقلي بنسټیزو اصولو د دلالت په اړه یوه څېړنه وه، او په راتلونکو خپرونو کې به ان شاء الله نور فطري دلایل هم وڅېړو. والسلام علیکم ورحمة الله. والسلام علیکم ورحمة الله.